د پاکستان تشپنو ملایانو اصلیت لا ښکاره شو. پاکستان کې ښځه وزیر اعلی کېدای شي خو افغانستان کې نجونې تعلیم او ښځې کار نشي کولی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی ملایان چې افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طالبانو د دریځ ستاینه کوي او وایي چې دا ښه کار دی او تر څو چې ماحول ورته برابر نشي نو باید دا بندیز دوام ولري. خو افغانان تر پاکستانیانو بدحجابه دي، تر پاکستانیانو ډیر دین ته ژمن نه دي. بل خوا بیا همدا منافق ملایان پاکستان کې په هرامنډۍ او د مریم نواز په وزیر اعلی کېدو چپه خوله دي. د پاکستان پخواني لومړي وزیر نواز شریف لور د دغه هیواد له ټولو د لوی ایالت پنجاب اعلی یا مشره وزیره ټاکل شوې ده. هغه پاکستان تاریخ کې لومړی ښځینه سیاستواله شوه چې پر دې څوکۍ ټاکل کیږي. د پنجاب اعلی وزارت لپاره د فبرورۍ په 20مه ایالتي اسمبلۍ کې ټاکنې وشوې چې مریم پکې له 329 څخه 220 رایې ترلاسه کړې. هغه د مسلم لیگ نون ګوند لخوا دې څوکۍ ته نومول شوې وه. د هغې سیالۍ ته د سني اتحاد کونسل تر سیوري لاندې پاکستان تحریک انصاف رانا آفتاب احمد خان دې څوکۍ ته درولی و. د دغه ائتلاف غړو د دوشنبې ورځې په ټاکنو کې برخه وانخیسته. د دوی وینا وه چې دا اسمبلۍ تر دې دمه نیمګړې ده او هغې چې ټول غړي نه وي ټاکل شوي د اعلی وزارت ټاکنې دې نه کیږي. دوی تر رایې اچونې وړاندې غوښتل چې پر دې موضوع خبرې وشي خو د ایالتي اسمبلۍ د مشر لخوا د اجازې نه ورکول کېدو په اعتراض کې له ټاکنو سره پریکون وکړل. د پخواني لومړي وزیر عمران خان تحریک انصاف ګوند په تیرو ټاکنو کې د پراخې درغلۍ تورونه هم لګولي دي. د دغه ګوند نمایندان وایي ولس دوی ته رایه ورکړې خو واک په درغلۍ سره مسلم لیگ نون ته ورکړل شوی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.